حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمای وای څلور قسمه خلق چې دا به جنت ته ځي. ورونو دا څلور قسمه خلق کوم دي چې دا به جنت ته ځي؟ اوس دغه څلور قسمونه دا معلومول غواړي او دا د رسول الله سلام صحابي دي. هغه څلور قسمو خلقو کې چې هغه جنت ته ځي یو متقیان خلق دي، پرهیزګاران خلق دي. او متقی قرآن کریم هم د متقیانو د پاره هدایت ذریعہ ده. قرآن هم به هدى للمتقین، دا قرآن د هدایت د متقیانو د پاره دی. یو به متقیان جنت ته ځي، الله دې موږ متقیانو کې حساب کړي. دویم رسول الله سلام صحابي فرمایي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ، دویم به شاکرین خلق جنت ته ځي چې هغه د الله تعالی شکر کوونکي خلک دي. هر نعمت باندې د الله شکر ادا کوي. زموږ خو شکر خولې له راځي نه، شکر ګران کار نه دی. اوبه وڅښه الحمدلله وایه، روټۍ وخوره د هغې دعا ووایه، جامې نوې واغونده دعا یې ووایه، دارنګې ګاډي نه کوزیږي دعا ووایه، ګاډي ته خیږي دعا ووایه، بازار ته ځي دعا ووایه. دا ټول د الله حمد دی، شکر دی کنه. دا شکر وباسه تا به الله جنت ته بوځي. مونږ خو که روټۍ پرته وي نو هغې کې به عیبونه لټو، په چي کې به عیبونه لټو، په جامه کې به عیب وي، په هر شي کې عیب. ځکه ناشکري زیاته راکې ده. رسول الله سلام به شکر ویستونکي خلک، رسول الله سلام صحابي فرمایي شکر ویستونکي خلک دا به جنت ته ځي. او ځکه رسول الله سلام قرآن کریم هم دا وایي چې ان الله مع الشاکرین. او دریم نمبر خائفین خلق به جنت ته ځي. خائفین چاته وي؟ چې هغه د الله تعالی نه یریږي، په هر حال کې د الله نه یریږي. یعنی که یوازې د الله نه یره، کور کې د الله نه یره، بازار کې د الله نه یره، پردی مال سری د الله نه یره، په هغې باندې ډاکې نه چوي، هغه په غصب کول نه، د هغې نه ځان محفوظ ساتل. او دارنګې زیناو کې د الله نه یره، په غلا کې د الله نه یره، دا په هر وخت کې به د الله نه یره ساتي، تا به الله جنت ته بوځي. او څلورم نمبر اصحاب یمین خلق به جنت ته ځي. اصحاب یمین څوک دي؟ اصحاب یمین رسول الله سلام نه تپوس شو اصحاب یمین کوم خلق دی؟ رسول الله سلام ورته او فرمایل چاته چې عملنامه په خلاص باندې میلاو شو دی به جنت ته ځي، او چاته چې عملنامه په خلاص میلاو نشوه دی به جهنم ته ځي. ورونو نو دا کوشش کول پکار دی الله دې موږ او تاسو ته عملنامې په خلاص باندې میلاو کړي، او دا به هله میلاویږي چې زما او ستا اعمال هغه نیک وي او د بدو اعمالو نه ځان ساتو. ورونو اخر اسې مرګ را روان دی. هغه ځای کې به بیا ویو یقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، چې چاته بګس لاس عملنامه مې ورکړی شوه، بیا به ارمان کوي ارمان چې ما ته زما عملنامه زما رجسټر هغه ما ته نوی راکړی شوی. او چاته چې په خلاص باندې میلاو شي چغې به وباسي ها مقرؤ کتابیا، راشه زما عملنامه ولولئ، مسلمانانو راشه زما عملنامه ولولئ. دی به خوشحاله ورونو. دا دنیا کې په دغه اعمالو دپاره یعنی د ژوند هغه زندګۍ د خوشحالۍ دپاره دنیا کې د صحیح اعمالو یعنی کار کول پکار دي. هغه کار دلته کیږي نو چې کیږي الله تعالی توفیق درکړی د مسلمانانو. څومره چې زموږ دا خبرې اورئ نو کم از کم عمل کې راولئ. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې د څلورو وړو یعنی قسمه خلکو کې دی الله موږ ټول مسلمانان